محترم مرګري پوښتنه کړې ده یو کس په قرض باندې موټر اخلي بیا چې کله قرض پوره کیږي له د سره پیسې نه برابرېږي بیا هغه اصل مالک د موټر هغه وخت ورته تمدیدي او پیسې ور باندې زیاتې دا څنګه ده محترم مرګري دا سود ده کل قرض جرى نفعا فهو ربا موټر په ټیم باندې خرڅول جایز دي خو په دې شرط باندې چې هغه ټیم نه ټیم واوړي او د پیسې ورته ورنکي نو وخت به نه تمدیدیږي پیسې به نه اضافه کیږي مثلا یو چا په $2000 باندې موټر خرڅ ک د شپږ میاشتو په پور باندې چې کله شپږ میاشتې پوره سي نو د هغه $2000 ورکړي خو کچیرته هغه ټیم پوره سو د سر پیسې نه وي نو کلس کاله هم ور باندې واوړي هغه $2000 به وي او نو دا بیا جایز ده خو که د وخت تمدید پکې راسي د تمدیدو په وخت باندې پیسې پکې زیادت راځي نو بیا به جایز